بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان تاسو ته ښه راغلاست وایو د هومر پرو پروګرام یو بلې ویډیو ته له ما وحید الله امرخیل سره. په دې ویډیو کې به دوستانو د هومر پرو پروګرام د لوډ برخه یو څه نوره هم واضح کړو، نو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. دوستان د هومر پرو له دې صفحې سره آشنا یاستو، که څوک نه دی آشنا نو لاړ دسې هغه پخوانۍ ویډیوګان دې وګورئ، انشاءالله پوهیږئ ورباندې. نو راځو خپلې برخې ته. راځو دوستان د لوډ برخه کې مونږ الکتریکل یو لوډ لرو، الکتریکل دوه، او په همدې شکل نور لوډونه هم لرو لکه ترمل یا حرارتي لوډونه او هایدروجن لوډونه. نو راځو په الکتریکل لوډونو نه بحث شروع کوو. لکه څرنګه مو چې پخوا هم وویلې، دلته مونږ په اوله برخه کې پیک مانث لرو، یعنی زمونږ د اعظمي مصرف میاشت کومه ده. هلته مو وویلې چې ځینې ساحې دي هلته په پسرلي کې مصرف زیات وي، په بعض ځایو کې په ژمي کې مصرف زیات وي. نو په دې ساحه په دې خاطر باندې دلته 2 میاشتې مونږ لرو. که وایئ چې نه لرم بیخي زیات مصرف، نو نن ورته نیسو. او بل شی چې لرو، راځو دلته د هومر پرو پروګرام نظر سټنډرډ د کوډونو ته څو دانې برخې موږ ته رسولي دي، لکه ریزیډنشل دي، کمرشل دي، انډسټري دي او کمیونټي دي. که چیرې دوی څخه نه غواړئ یا خپله یو لوډ رسوئ، نو بلانک ورته انتخاب کړئ، یا ساده لوډ خپله درته راځي. ګورئ ریزیډنشل د کورونو لوډونه دي، دا مختلف دي، په یو حالت کې نه وي. که زه بله برخه واخلم دا هم په دې شکل باندې وي، نو په همدې شکل باندې ټولې برخې موږ څه کولی سو انتخابولی سو. مثلا فابریکې دي، ټولو لوډ یو رقم دی، او که چیرې بلانک خپله ډکوئ پخپله هم ډکولی سو. نو راځو د امتحان دپاره ریزیډنشل اخلو. اوکې، مخ پر وړاندې سو. ښه دوستانو، دلته په اول سر کې مونږ یو ځینې ګرافونه وینو چې په 2 ګرافونو کې اوله ګراف چې دی دا په کیلو واټ او هاور باندې مصرف راښیي. مونږ د په لاندې خط دی یا د ایکس محور تصویرونه دلته ساعتونه دي، او پورته محور کې چې دلته کیلو واټ دی، چې په کوم ساعت کې څومره لوډ مونږ لرو په دې ځای کې دا مونږ ته ښکاره کوي. البته دا ډیلی پروفایل دی، یعنی روزمره پروفایل ده. په دې شکل باندې دلته یو بل پروفایل مونږ وینو چې په دې څنګ کې ګراف ښودلی ده چې کوم رنګ څه معنا لري، یعنی کوم یو رنګ کې څومره وخته پورې موږ انرژي مصرف لرو. راځو په دې ځای کې یو جدول موږ وینو چې دغه جدول کې موږ تغییرات راوستلی سو، لوډ خپل زیاتولی او کمولی سو، او په دې جدول کې بیرته موږ ته څه راولي، مجموعه د لوډ راښکاره کوي موږ ته. فعلا موږ چې دی اوریج کیلو واټ زموږ د 11.26 کیلو واټه پر ورځ کې ده. که چیرې دلته موږ تغییرات راولو دا تغییریږي، او که چیرې د ټولو میاشتو غواړئ، دا ګوره د یوې میاشتې لوډ دی، نو راځو دلته ورته وایو شو آل مانث، د ټولو میاشتو لوډ موږ ته راښکاره کوي. په دې ځای کې که چیرې موږ تغییرات راولو، دلته متوجه اوسئ که زه دغه اول کې تغییرات راولم دا نور هم تغییریږي. مثلا زه دا 0 کوم، انټر، ګورئ دا ټول 0 شوله. زه غواړم دغه د یوې میاشتې د یوې ورځې لوډ یا هم هغه لوډ ورته منظم کړم، دا نور څه شی سي تغییر ونه کړي. نو د دې دپاره راځو دغه یو ټیک مار لرې کوو. کله زه دا لرې کړم او دا ساحه ګورئ فعلا زه 0 کړمه، انټر، ګورئ دا نور 0 نه سولې، یوازې په همدې ځای کې تغییرات راځي. که دلته مثلا 12 سولې کړم انټر، دا نور تغییر نه کوي. هومر پرو پروګرام چې دی یو بله ځانګړنه دا لري چې د آخر د هفتې لوډ هم موږ ته جدا محاسبه کولی سي. په بعضو ځایونو کې د آخر د هفتې لوډ زیات وي، یا بعضې کورونه چې وي هغه د آخر د هفتې کې همیشه ځي یو ځای ته سفر لري، نو هیڅ لوډ نه لري، هغه غواړي 0 کړي. اوس که چیرې دلته ویک اینډ ته راسمه، ګورئ دلته دا هم 0 سوي دي، دوی په تغییر سره هغوی هم تغییر کوي. نو زه وایم چې د دوی له تغییر سره باید هغوی تغییر ونه کړي. نو د دې لپاره موږ د دویم ټیک مار لرې کوو. کله زه دا لرې کړمه، ګورئ زه اوس دغه د 12 نه لاندې دا وګورئ 0.059 ده، دلته هم د 12 لاندې 0.059 ده. زه دې ته تغییرات وراولم، مثلا دا لیکم 14 انټر، ګورئ راځو دلته دا تغییر ونه که. نو په دې خاطر باندې که دلته هم کوم تغییرات راوړو هلته به تغییرات نه راځي کې. نو په دې هیله چې په دې باندې پوه سوي اوسئ، دلته چې هر تغییرات تاسو راولئ، که نو نورو کې تغییرات بیا نه راځي، او که چیرې دا ټیک مارونه واوسېږي بیا بېرته په ټولو کې تغییرات راځي. نو دا اوکې کوو. ښه دوستانو، ځکه هلته موږ تغییرات راوستل، نو دلته دا ساحه لږ تغییره سوله. ګورئ زموږ اوریج لوډ هم تغییر سه.
نو راځو دلته دغه کوم یو اوریج لوډ چې موږ راایستلی دا موږ تغییرولی هم سو مثلا فعلا 11.26 کیلو واټه دی موږ ته محاسبه کوي که ووایو چې نه دا نه نور لوډونه هم زموږ زیاتېدلی سي نو دلته یې هم زیاتولی سو او یا هم راتلی سو سنسټیف انالایسس ته د هومر پرو پروګرام په هر ځای کې مو دا علامه ولیدله دا د سنسټیف انالایسس معنا ورکوي یعنی څو نور حساسیتي انالایسس هم موږ ته کوي موږ یعنی که زموږ لوډ زیات سي په کومه ورځ مثلا 15 کیلو واټه سي یا هم کم سي 10 کیلو واټه سي په دې شکل باندې دغه ټول لوډونه چې موږ دلته ورکو دا موږ ته تحلیلوي او بیا وروسته په آخر کې موږ ته ریزلټ راښکاره کوي نو ګورئ فعلا دلته موږ څو لوډه تحلیلیږي موږ ته 3 دانې دلته تحلیلیږي موږ دپاره نو راځو دوستانو په پروژو کې همیشه یو ډول لوډ نه لرو موږ بعضې وختو کې موږ څو لوډه لرو د همدې لپاره موږ دویم الکتریکل لوډ هم لرو مثلا په یو ساحه کې هم موږ کورونه دي هم فابریکې دي نو لوډونه فرق کوي یو بل سره نو کولی سو موږ دویم لوډ هم څه شی کوو واخلو ګورې دلته فعلا پورې یو لوډ دی که زه دویم لوډ هم راواخلم ګورې زه دویم لوډ دی انډسټریل راخلم داسې اوکې کړمه ګورې دلته دوه لوډه پیدا سوله ماته دواړه اي سي دي په یو بس بار کې دي که زه د دویم لوډ ډي سي کړمه بس بارونه چې کېږي جدا کېږي یو اي سي ته راځي بل ډي سي ته راځي دې کې هم ټولې هماغه خبرې دي نور کوم یو نوی مطلب دلته نسته نور خو انشاءالله تشریح کړي مو تر ډېر حده پورې او ترمل لوډونه چې دي دا مو هم په تېرو ویډیوګانو کې هم تشریح کړي ول بیا هم وایي دا هم په همغه شکل باندې مخکې ځي حرارتي لوډونه دي یعنې یو کور مونږ ګرموو د مرکز ګرمي مو په یو ساحه کې ایښي وي د هغه لوډ مونږ هلته محاسبه کوو دا هم راځو د کور دپاره نیسو اوکې کوو په همدې شکل باندې هم چې کېږي لوډ ورته رسیږي او کولی سو پکې تغییرات راولو نو بېرته راځو هوم ته انشاءالله چې ویډیو مو خوښه سوي واوسیږي او مخکې له دوستانو سره شریکه کړئ تر څو ټول پوه سي ورباندې